الله رسول فرمایي که پتاسو کې یو سړی د جمعې لمانځه ته حاضرېږي اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل چې کله تاسو د جمعې د لمانځه اراده وکړئ یا جمعې لمانځه ته ځئ نو تاسو به غسل کوئ. دا غسل چې دی هغه صفایي ده الطهور شطر الایمان. رواه مسلم. د الله رسول فرمایي وایي دا پاکي چې د هغه د ایمان یو جز دی، دا پاکي چې د هغه د ایمان یو حصه ده. اوس خبره دا د عزیزانو چې د جمعې لمانځه ته ما او تا کله حاضرېږو د الله رسول فرمایي تاسو به غسل کوئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي پر هر مسلمان او پر هر محتلم وایي غسل یوم الجمعة واجب على كل محتلم. پر هر ځوان د جمعې غسل دا واجب دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي نو لہذا معلومه ده سو عزیزانو چې د جمعې لمانځه ته غسل کول ضروري دی او لازمي دی. که څه هم علما فرمایي واجب هغسې نه دی لکه چې سړی واجب پرېږدي څومره ګناهګاره کیږي، لکه سړی واجب پرېږدي څومره مطلب دغه د دین چې دی هغه ناقصېږي. هغه واجب نه دی. د واجب څه مراد شریعت واجب دی چې هغه دا دی چې ته به ضروري او لازمي چې دی هغه اودس کوې. که دې ونه کوي پروا نه لري، پروا نه لري، خو کوانګ یې ډېره لویه خبره ده. خبره داسې ده عزیزانو. عبدالله ابن عباس فرمایي چې دا د جمعې غسل ولې ضروري سو؟ هغه وجه دا وه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې صحابه کرام یو ورځ د جمعې د لمانځه په انتظار ناست وو. نو هغه د ون کپړې کړې وې اغوستې وې چې هغه دوی خوله وکړله نو د خولې څخه بیا بوی چې دی هغه ولاړې دی ون سي خوله سي ګرمي سي رش سي اجتماع سي خامخا به بیا د خولو بوی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې رالی بیا یې وفرمیل چې تاسو لازمي غسل کوئ چې کله تاسو د جمعې لمانځه ته راځئ. او د جمعې لمانځه ته راتلل دا غسل کول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شان دی. ګورئ عبدالله ابن عباس فرمایي بیا الله وسعت راوستی، بیا مال سو، بیا روپۍ سو، بیا ون د مابین ځه ولاړئ چې غسل وکړي. ډېره ښه خبره ده کې ونه کړي پروا نه لري. شرط دا دی چې ستا د بدن، ستا د کپړو، ستا د ځان به بوی چې دی هغه نه وي او بیا به تا ته چش وکړي، بیا به تا ته نقصان چې دی هغه جوړ کړي، بیا به دا نورو مسلمانانو ته ضرر او نقصان چې دی هغه ورسیږي. علما فرمایي عزیزانو، فرمایي چې کله یو سړی جمعې ته راځي، امام غزالی صاحب رحمه الله فرمایي ته عطر ولګوه. تا چې کله د عطر ولګول نو په دې کې به ستا اولنی فکر دا چې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت دی. دویمه خبره دا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د جمعې پر ورځ عطر لګول. بله خبره دا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوشش دا و چې مسلمان خوشحاله کړي. بله خبره دا ده چې ته کله دا خوشبویي ولګوې نو به بیا د دې مسلمانانو له تا بد نه راځي، نفرت نه راځي. نو لهذا ته چې عطر لګوې دا ټولې خبرې به مد نظر ساتې، بیا به دا ستا د عطرو الله پاک و تا ته ثواب درکوي چې کوم چا باندې دا ښه بوی ولګېدی د هغه ثواب هم تا ته درکوي ځکه هغه خوشحاله سو او تا یو مسلمان زیر نه کوي، تا ضرر ور ونه رسوئ، د هغه ثوابونه به هم الله پاک و تا ته درکوي. نو لهذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل چې کله په تاسو کې څوک د جمعې لمانځه ته راځي نو به هغه غسل چې دی هغه کوي. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اودس خو ضروري دی، لازمي دی. اودس ضروري دی، لازمي دی، خامخا به کوي. خو چې غسل وکړي ډېر ثواب لري او ډېره افضله خبره ده. چې کله غسل وکړي نو ډېر افضله او ثواب چې دی هغه لري. نو لهذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو چې کله جمعې ته راځئ نو د جمعې دپاره تاسو غسل کوئ او دغه غسل چې دی هغه د مسلمان شیوه ده چې د مسلمان د بدن به بوی ولاړېږي نه. خبره داسې ده عزیزانو چې مسلمان خو په کار دا دی چې د بدن بدبویي چې د هغه نه وي. څومره ډېر کسان موږ وینو د لمانځه بعد هغه د دروغو روغبړونه چې سره کوو. دا یوه خبره به دا درته وکړم چې د جمعې د لمانځه بعد روغبړ کول دا ثواب نه لري. د جمعې د لمانځه بعد روغبړ ثواب نه لري.
ډېر کسان د جمعې لمانځه مخکې لاس نه میلاوي. جمعې لمانځه بعد خاص کر د پنجاب خلک و دې ته عبادت وایي، هغه عبادت بولي. که دې خبرې سره عبادت ووایي دا حرام دي، دا ناجایزه دي، نه به کوې. آیو مسافر راغلی دی په ډېر وخت مې ولیدلی، مصافحه وسوله، روغبړ وسلو، پروا نه لري. او بیا ډېرې خبرې داسې سولې چې دا روغبړ اوس هسې برای نام یوه قصه پاته سوله. په روغبړ کې د ده مقصد تصویر دی، په روغبړ کې د ده مقصد ټیک ټاک دی، په روغبړ کې د ده مقصد چې دی هغه د ځان تشهیر دی. دا ټولې خبرې د اسلام او د محمد رسول الله د مزاج خلاف خبرې دي. الله دې موږ وساتي، الله دې موږ وساتي. نو خبره دا ده چې د کم چا د بدن بوی ځي پر هغه باندې بیا غسل واجب دی چې د جمعې لمانځه ته راځي، پر هغه باندې بیا غسل واجب دی، لازمي به کوي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام له بدبویي څخه انتهایی زیات نفرت کېدی، انتهایی. څونه ډېر خلک شته چې هغه د بدن څخه بوی ولاړېږي. منم ته به مزدور یې، منم چې ستا به د غسل ترتیب نه برابرېږي، منم چې ته به مسافر یې. نو چې مسافر یې د غسل بوی ترتیب دې نه برابرېږي، له بدنه دې هغه د خولو بوی ولاړېږي، بیا څه در پېښه ده چې خامخا مابیل نه رزغلې، بیا څه در پېښه ده چې خامخا د خلکو سره د غېږ روغبړ کوې، بیا څه در پېښه ده چې خامخا د خلکو په مجلس کښېنې، لیرې یو ځای کښېنه. ولې دا خپل ځان بدنامه کوې؟ او څومره ډېر کسان شته هغه ټوټپیس هم نه پېژني او مسواک هم نه پېژني. دی په دا ښه خبر دی چې زما د خولې بد بوی چې دی هغه ځي، بیا د بید ډېره معافي، بیا د بید ډېره معافي. ابلوز ما ویل یوه ښځه یا یوه انجلۍ بیا د بید معافي، بیا د بید. نو ما ته سړي وویل مولوي صاحب دا بیا څه معنی چې بیا د بید معافي؟ ته ګوره ښځه بد نوم دی، دا انجلۍ بیا د بید ډېره معاف. بد نوم دی چې تا وویل؟ مال نه، دا زه د احترام په خاطر وایم. زه ولې د چا د خور د لور خبرې د نارینهو په مابینځ کې کوم؟ ته ولې دونه بېوقوفه یې؟ ته ولې د جهان خر یې چې به دې خبرې د سر نه خلاصېږي؟ دا بده خبره ده، ښه خبره نه ده چې زه د یو زنانې نوم اخلمه نو زه هغه سره وم بیا د بید ډېره معاف. ولې دا د احترام نوم دی، دا د ستر نوم دی، دا مستور نوم دی. نو نه د پکار سړی په مجلس کې به داسې انداز ها کوایې د هغه سره دا زما توري چې دي هغه ورسره وي. نو ډېر خلک داسې شته چې د هغه د خولې څخه بوی راځي. ټوټپیس مه پېژنه، مسواک مه پېژنه او بیا په مجلس ورننوځه. الله اکبر. الله دې مو وساتي، الله دې عقل راکړي، الله دې موږ ته عقلونه راکړي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو د جمعې لمانځه ته راځئ خامخا به غسل کوئ. بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي پکار دا د هر مسلمان دپاره چې په هفته کې به یو واره دی غسل کوي. پکار دا ده په جمعه کې یو واره غسل کول، نو هغه ستا دپاره ضروري دی. ولې؟ مسلمان به پاکي، د مسلمان بدن به پاکي، د مسلمان له بدنه به و ما او تا ته ضرر نه رسیږي. زما له بدنه له ستا له بدنه هېڅ چا ته به ضرر چې دی هغه نه رسوو. او بیا بله خبره دا ده اوس دا د جمعې غسل چې سړی کوي د جمعې و ورځې ته به سړی کوي که بې لمانځه ته کوي؟ علما فرمایي پروا نه لري، د جمعې په ورځ غسل وکړه، دا د ورځې دپاره هم سلو، د لمانځه دپاره هم سو. که د لمونځ وکړئ د لمانځه دپاره سو، که د لمونځ ونه وکړئ نو دا به ستا د جمعې دپاره سي. حتی علما فرمایي چې پرون د جمعې شپه چې کله نن جمعې ورځ ده، د جمعې په شپه باندې مازدیګر لمر پرېوتی، تا غسل وکړئ د جمعې د لمانځه په نیت یې وکړئ، هم پروا نه لري ستا غسل چې دی هغه صحیح سلو. هغه د پیغمبر علیه السلام چې کومه طریقه ده، کوم سنت دی هغه ادا سلو. د پیغمبر علیه السلام چې کوم و ما تا ته امر و حکم دی هغه وسلو. نو لہذا عزیزانو د جمعې لمانځه ته لازمي غسل کوئ. او که غسل نه وي جامې خیرني، بدن خیرني، له بدنه بوی ولاړېږي، قطعا مجلس نه مورځه. ولې؟ د دې جهان به له تا نفرت وسي. ولې له جهانه داسې لاره ورکوې چې هغه له تا نفرت چې دی هغه وکړي. الله دې موږ ته پاکي را نصیب کړي، الله دې موږ ته طهارت را نصیب کړي، الله پاک دې موږ ته هغه لاره را نصیب کړي چې هغه د محمد رسول الله مبارک خوښه لاره ده او د سنتو مطابقه لاره ده او د ثواب ډکه لاره ده.